وای د زورورو د زورو بشي نن می آشنا په کوڅه غلې تیرې دنه سړیو چې په لاره بتلو چرته اخ ټوخ به وکړه نو خپل محبوب سره به ملاقات وشا د کور مالک ورته وی ک بیا دې دلته اخ ټوخ وکړو وجنو دی نو غریب به بیا غلې تیرې ده نو هغه خزه وی د زورورو د زورو بشي نن می آشنا په کوڅه غلې تیرې ده زما عزیزانو خزه یو خبره تکوم تقریر وګت کولای نشم اقرا باسم ربک الذی خلق دارم بنی آیاتونه د قران کریم دي چې په غار حرا کې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شي غار حرا په مکه معظمه کې په مینا کې یو غر دی او داغه پاس په خله کې یو غار دی هغه غار کې پیغمبر د نبوت نشپک میاشتې وړاندې چلاو عمر په دا وخت کې شپږ میاشتې کم سلويخت کالو نو چې شپږ میاشتې چلای وکړه نو عمر سلويخت کاله پوره شي د خدای عادت داده چې پیغمبرانو ته پیغمبري هم سلويخ کاله پس باور کول دې کې راز داو چې بلوغ په دوه قسمه دي یو جنسي بلوغ دی او یو دماغي بلوغ جنسي بلوغ پنځل شپارس کاله پس وشي او د عقل بلوغ سلويخ کاله پس کی ما خبره پوښی پیغمبري په سلويخ کاله پس ولی الله ورکولا ځکه چې د عقل کمال ته ورسی نو دکې به اهلیت د قوم د خدمت کولو پیدا شي اوس خو هرشه نابالغ دي انسانان څنګه هرشه نابالغ عزیزانو عرض میں داو چې غار حرا کی کمال تا عمر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رسی سلویخت کالا جبریل راغی اوس جبریل څوک دی غار حرا څه ته وایي وحی څه ته وایي اوس پتاسو کې 99% خلق داسې ناس دي چې په 16-15 ډوبېږي سیوا د دینه چې دغه دیوال ته سرنه غاوا غار حرا ستوي غار ثور ستوي وحي ستوي جبريل سوک دے بوراق ستوي په دې دکانونو کې وګورئ یو د اس په تصویر دے خز شکل ورته د خزي جوړ کړي لاندې ورته لیکلي بوراق النبي بوراق النبي داغه بوراق ته چې پیغمبر په معراج ته تل بوراق لیدلې چاله تاسو خیال وکړئ نو زمارز داو چې دا ټول خبرې داسې دي چې زموږ د عقل نه ماورا دي پیغمبر سلويخ کاله عمر چې په کوم ورځ پوره شنو جبريل راغی د قران کریم دا شپږ آیاتونه په کاغذ لیکلي راوړ پیغمبر ته وی اقرا باسم ربک الذی خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای ما نه بقارن ز دا شملسته ز پړاو نه بیا ورته جبريل وی اقرا دا ولولا او ما نه بقارن بیا
چاته جبريل و اقرا بسم ربک الذی خلق وما انا بقارئ. جبريل را پاسید او پیغمبر غاړه ته جوخت کړ. څومره انوار او تجلیات چې د الله نه راوړیو هغه ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه کې ډک. اهلیت او استعداد د لستو پکې پیدا کړ. ورته اقرا بسم ربک الذی خلق. رسول الله صلی الله علیه وسلم مو فرمایل چې اقرا بسم ربک الذی. دارم بنی آیاتونه د قران دي چې په غار حرا کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازلېدل شو. پړو باندې دا وخت کې جبريل په خپل صورت اصلي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تزانو خود. طبیعت بشری تقاضا ده چې د خپل نوع نه خلاف یو بل نوع وګوري په یکسوی کې نو په د هیبت راشي. پیغمبر باندې هیبت راغی او کور تراغی. دغه وخت کې د بیبي وا بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. څوک وا؟ بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. هغه ته وایي چې زملونی ما په کپړو کې پټ کړي سړلې را باندې رااله. اے بیبي زه چرته وفات نشم. حضرت خدیجه ورته وایي چې اے محمد گھبراویږم ستا د هر ادانا داسې معلومیږي چې الله به تا نه څه ډېر لوی کار اخلي. ته د یو عظیم کار د پاره الله پیدا کړي. الله ستا د هلاکت اراده نه ده کړې. بیبي دغه وخت کې مسلمان هم نه ده او پیغمبر ته داسې خبرې وکړي چې دغه ټول لړزا او تکلیف هغه رفع شي. ښځه دې ته وایي، بیبي دې ته وایي، وزیر اعظم د کور دې ته وایي. په حالت د اسلام کې هم نه ده او خبرې داسې کوي چې پیغمبر نه ټول تکلیف چې دی هغه رفع شي. نو زما عزیزانو عرض مې دا چې جناب محمد رسول الله تا خپل بیبي داسې خبرې کوي چې بالکل ملای ولا مضبوطه کړه. ښځه داسې پکار، کور داسې پکار. بار راووتو، ابو بکر صدیق په مخه ورغی. وی صدیقا نن ما ته خدای نبوت راک او ما ته وی چې د یو خدای دعوت دی دنیا لا ورکا. ابو بکر په ټکی وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. رسول الله ورته وی ابو بکر تا خواډو پکې سچو چراو نکړه. صدیق اکبر ورته وی چې یا رسول الله تا صدق پیش کو ما تصدیق. اولنه سره په دور نبوت د جناب رسول الله کې ابو بکر چې هغه ایمان راو. اولنه سره عزیزانو شروع شو، خلق ته پته ولګېده چې دا محمد عربي صلی الله علیه وسلم دا خدای یو خدای دعوت خلق ته ورکړي او وایي چې دا ستاسو ټول خدایان چې دي دا غلط دي او خدای یو دی. دا څه وایي؟ خلق خلاف شو. په دارالندوه کې میټینګ وشو. ابو جهل سردارو
عمر فاروق هم پکې و واورئ منبرانو تاسو د یو محمد عربي علاج نشئ کولای چې زمونږ د پلار او د نیکه دین ته غلط وای دا بوتان چې زمونږ پلار او نیکه په دې لاره تیر شوي دي دا ټول غلطو او دی اوس د یو خدای دعوت خلقو ته ورکوي ابو جهل کته عمر فاروق ته واورا ځان ته ډېر تکړه او باتور خان و عمر فاروق را پاسې دا خبرې وکړه توره راوېستا و زما د پلات او منات قسمی چې دا توره به اله پتی کی کېچم چې د رسول الله سر په کې ټومبلې راو توره راوېسته دا اور روان چې زه د پیغمبر سر پرې کوم لاره کې یو صحابي په مخاوره عمر خیر خدای ډېر په غوسه ویلار پرېدا هغه شمع چې تاسو یې پتنګان یې ما پلات او منات قسم خوړلې ده چې دا توره به اله پتی کې کیا چوم چې دا غ سر پکې ټومبلې راوړما اصحابي ورته وی چې عمر ته دا غ شمع مړکول تراله زما دې په خدای قسمی چې دا غ شمع رڼا خوستا کور تم تلې دا کور تا ورشه د کور حال والا کور ته په منډه راغی دروازه بنده خورې لګیا د دننه قرآن لولي او دا یاد وی ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر فاروق دروازه ټکولا خور والا دروازه لري کړه ورته وی دا تاسو لستم ورور ما څه نه دی رانی ولې دا ولته لته بیوخه د پاساو خیراغه غیم وو ستړش ودرې دو داس آکڑا ہوا ادرے دو آکڑا ہوا ذات بس آکڑا ہوا آکڑا ہوا داغت شان سر ولاړ دے خورے ورتلا عمران نور مموان و بس تڑے وته عمر تا خپل کار وکړو زما یو څو خبره واورا و عمر کزدی وهلم تمرور و زدی خورما د دنیا دستور داده چې خرونه پاسی خويندې وਹੀ فکر نشته اے عمر استاو زما په منځ کې ترن نه پوره ضرور ګیرای او د خور ګیرای تعلق او د نن بعد اے عمر استاو زما په منځ کې د کفر او د اسلام تعلق نن مسلمانه شوی خور عمر غوندې رور ته ده راشه زمونږ د خور خویندو میندو حال نن مسلمانه شوی او رور ته چې تر ننه پورې ستاو زما په منځ کې ضرور ګیرای او د خور ګیرای تعلق او د نن نه بعد ستاو زما په منځ کې د کفر او د اسلام تعلق اے عمر ستا پشان زرګونه عمران یو طرف تا او یواز لا اله الا الله محمد رسول الله بل طرف تا والله کمی اسکړې عمر داسې ولاړو یکدم سرنګون شو او په جړا شو خورې د ګریوان نه ونیوه
ورته له خوري استاد د محمد رسول الله په خدای باندې قسم وی چې دا زماراتلو نه مخکې د کوم قران وینو لګي بیا وایا په دنیا کې داسې کلام به لکه قران چې داسې مذهبه د بل کلام وی لکه کومه مزه چې د قران زما عزیزانو لاړه خلق مړ شو چې د چا شان گریوان نه نیولې ده چا خوري استاد د محمد رسول الله په خدای قسم وی چې کوم قران دی زماراتلو نه مخکې وی لګي بیا وایا خور ورته وی ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر فاروق په جړا شو خور ته وی استاد په خدای قسمی ما هم هغه چاله بوزا چې چا داسې مزیدار قرآن تا ته ښودلی خور اورور په دې جګړه دي او جناب محمد رسول الله په سجده پروت دی او دعا کوي اللهم ايد الاسلام باحد العمرين اے اللہ دے اسلام لا مضبوط کا یو د عمرینو یا اللہ یا ابو جہل مسلمان کا او یا عمر مسلمان کا خور ور سره دا وینه تی بیگی سری شو کېدلې ده سردار کونیل تجرال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پاسه و عمر د خدای بنده بیا سه جګړه لراله و یا رسول الله جګړه لنی امراغله دل راغلم چې کوم قران دې زما خور ته خودله غماته مخایا جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا سردار کونیل ورته وی چې عمر ته وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله عمر فاروق چې اسلام راوړي سردار کونیل ته وی چې یا رسول الله ډېر زر کوا مال په اسلام کی ډیوټي حواله کا ما په کفر کې یو غنټه ما بس نه دا تیرا کړې ما په کفر کې یو سات ما بس نه دې تیر کړې بلکې د کفر د ترقې کوشش مې کړې دې یا رسول الله اوس په اسلام کې ډیوټي را حواله کا اسنه چې په اسلام کې یو غنټه را باندې بس تیر شي نو بیا به خدای له جواب ورکول نشما عزیزانو عرض داو عمر فاروق تا جناب محمد رسول اللہ وائی چه عمران پا کفر کی دے اسلام دورانولو کوشش دی کولو او دے اسلام دا نمو نشان مٹاولو کوشش دی کولو اس پا اسلام کے بعد چې چرتا وران سے گوری التب جماعت جوڑوے جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا فیض نبی سے صاحب ایمان بن گیا کافر
काफिर था, कल में आज मुसलमान बन गया। अजीजान, अबू जहल लाइन तब पता लगेगा जो उमर बजाय द पैगंबर द सर पे गुनाह मुसलमान। उमर फारूक रमंडा का द काबे पे ख्वा के उधरे दो ऐलान हो तू और सरदा जवाब याद मके लोयो लो सरदारानो लोयो लोयो रईसानो दनन्ना उमर मुसलमान शो समरा कोशिश में च द कुफर द तरक़े द पारा कड़ो इन यो बलक बजियात दे इस्लाम द पारा कौम और कम कर तो को नस्तासु सर न बोयो दातु जमाजी जानो दा इब्तिदा आगाज द इस्लाम। बतासुला नासिर खान इस्लामी केसट हाउस, बैरून कचहरी गेट, अशरफ रोड, सराय फकीर खान, पेखौर खार की द नासिर खान सर हर साथ मिलावीगी और द दीन अलावा द दीनी तकारीरू जुमला केसट बहम तासुला द दी दुकान न तरला सकी देशी खजाना माशू में पगे की निवले दे अमीरुल मोमिनीन तराला वर्ता चोई वो ताल या अमीरुल मोमिनीन ताल राशा हजरत उमर द खजूरों पर बाग के नास्ते हो कमीज तटा कई गंडी कमी से क्या हो पमन डरा गए बीबी हुआ है सब तकलीफ अल्लाह और तो अमीरुल मोमिनीन पदे में पोई का चिदा कुरान चितवे चिदा द मुसलमान दजवन कानून ले नु दा कानून यवाजी मुंग द पारा दे ओ कता द पारा हम दे मुंग द पारा। उमर फारूक वतवे बीबी खबर अदा दा च द खुदाए प कानून की तरमीम निश्ता द खुदाए कानून द शाह द गदा द पारा द अमीर द गरीब द पारा यौ शान ने वे फर्क पकी निश्ता वे ना वे च फर्क पकी निश्ता जमादा पगे की माशूम च दे दास्ता अमानत दे स्ताज़ोय अबू शहमा मा सरा जिना करे दो दादा गी न पैदा नमास्ता प दरबार के अर्ज करो ए उमर दीन मख के उत्त पोएगा उस्ता खुदाई दी पोएगी अल्लाह। उमर राग वर्दे बीबी खुदाई पामान तजा कोर तराग कोर तराग है जोए रोटाए खोड़ा रोटाए खोड़ा है बाबा वाली परेशान होते उमर फारूक पर तो वही बचिया रोटाए खोड़ा पर मारा खेटा माता दा से मालूमेगी चिस्तान नखीरी रोटाई द जमा पकूर के जोई तवई रोटाए खोड़ा और रवाने को लाश निवनी उबारे रूस वर्तवे चिता प्लाने खजे सरा जिना करे दा आगे वे चाओ प्लारा करे मेरा वैली मुनकर वाली नशवे चिन्ह में दा करे वैलियों में जिना करे दा आगा जुर्म में करे दे द्वैम जुर्म द दरोग वाले हो कब दरोग वाले हुए रामख किशा मस्जिद नबवी तेरा वस्तदा में दे पोरवे चिदा जुमात यवाज द मुंजुनो से न दे जुमात द मुसलमान कौम द हर फैसले दे दे बदी के बारा फैसले की जुमात तेरा वस्तो और जल्लाद रोगुख्तो वर्ते चो जल्लादा जमादी जुई जिना करे दो दे इकबाल जुर्म को कुरान वेली दी अज़ानियत वज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअत जल्दा जवादी नहीं करे ओ सड़े ओ खजा जिनाऊ की नुसल दुरे ओ हई न जमादा जुई गैर शादी शुदा दे माबिद कुरान द हुक्म मुताबिक द सलो दुरो हुक्म ए जल्लादा
کتا پزړه کې مراوسته چې دا د عمر امیر المؤمنین زوی دی لږ به پرورو وهم نو په قیامت کې ته پوهېږه او ستا خدای دې پوهېږي وحی به او سب به وحی او به کې څوک سم به وحی دوره وحل شروع شو د مدینه منورې لوی لوی سرداران راله عمر ته جرګه وکړه چې ستا دا زوی قرآن ډېر مزیدار لولي د سزا مونږ له راکه خو ده ته یې مه ورکوه عمر را پاڅېد او تقریر یې وکړ ورته وی او قوم واورئ زما د خدای قانون دا دی دې قرآن کې لیکي ولا تزر وازرة وزر اخرى زما د خدای قانون دا دی چې ګناه چې چا کړی وي نو بلا به هغه ته په سر وي قانون دا نه دی چې ګناه یو کړی وي او سزا یې بل ورکړی شي دا قانون نه دی گناہ دکڑی دا ہم دے بے سزا بکتاوئی اتیا دوری چی دو مرزوی لگاو شو پلاری ورطا ولار دے نو پلزوی آوازو کو پلار تا چے بابا جانا دیر تگے شم لگے او براکا عمر ورطوی بچی استاد ہر وائی سر زماد ازلن اوینی جدا کیگی خصو کم یو طرف ته د خدای حکم دی او بل طرف ته د زوی مینه ده اے بچیا د الله د حکم په مخ کې د ستا غوندې لکونه زامن قربان شي اتیا دورې ولګې دي شل پاتې دي که شل نورې ولګې دي او ژوندی پاتې شوې او بابا اوس کې او کمر شوی نستا او بابا په حوض کوثر د محمد رسول الله د لاسوي سلامت ورچ څه وخت کې ولګېدو نو ابو شحمر او غرزید عمر فاروق اعلان کو ټولو خلقو ته جزای تاسو اسلار شي په دې می گواه کړی چې سبا د قیامت په ورځ خدای ته وایي چې اے پروردگار عمر ستا په قرآن داسې عمل کولو چې په خپل کور راغله نو ام صرفه ونکړه زوی ته ودرېدو ورته ویل بچیا که مړ شوې نو د مرګ نه وروسته به ستا ملاقات وشي د جناب محمد رسول الله سره نو دا د درو ټولې تغمې او موړې ورته وښایا زما سلام ورته ووایه او دا ورته وایا چې یا رسول الله عمر وی چې تا نه رستو ما پاغه قانون داسې ایمان ساتلی دی چې خپل زامن مې په باندې قربان کړه ایمان دې ته وایي ایمان په امارت کې دې ته وایي نیمه شپه د بار راووت نیمه شپه ګرځي دیوال ته غوږ نیسي دروازې ته غوږ نیسي دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته ځکه چې زما په حکومت کې که په یو کور کې چاته تکلیف وو جواب به زه ورکړم بار ووتو د ښار نه بهر ووتو یوازې نیمه شپه ده او یوازې د ښار نه بار ووت سګوري چې یو سړی ناستی د جونګړې په خوا کې او جاړي او ډېر جاړي عمر فاروق ورته وی بچیا ولې جاړې سړي ورته داسې وکته وی ځکه کا لار لنډه وه څه د غریبانو په زخمونو مالګې دوړوې پوښتنې څه لکې خو زه لار وه عمر فاروق ورته وی چې جاړې ولې کېدی شي چې تا ته داسې تکلیف وي چې زه رفع کولی شمه اوس سړي ته دا څه پته ده چې د امیر المؤمنین دی مسافر ورته وی چې په دې جونګړه کې مې دننه ښځه ده او هغه بیماره ده او هغې ته درد زی لګېدلی دی بچی پیدا کېږي
په دغه ټیم کې زور نږدې کېدی نشم او بله ښځه شته دی نه. غریب ما او د خدای غریب ما او د خدای نه هر ما، نه مې د ډاکټرې وشته او نه مې د داینې وشته، نه را سره څوک راځي چې په دغه وخت کې مې د دې ښځې خدمت وکړي. نو جاړم ځکه چې هسې نه چې چېرته مړلی شي. الله حضرت عمر وی ستا ښځې ته د خدمتګارې ضرورت دی ویلی. وی یو منټ په یو منډه کور ته راغله او خپله ښځه یې راپاڅوله. ښځه یې راپاڅوله. څه چل دی؟ ویاله بیبي زر کوه، په خدای قسم چې الله پاک د جنت دروازې درته کلاو کړي دي. د داسې لوی خدمت موقع درته په لاس دروستې ده چې شاید چې په ژوند کې داسې موقع درته بیا پیدا نشي. د یو غریب ښځه ده بچی پیدا کېږي، که دې وخت کې څه ضروري د ښځو څه څیزونه میزونه یې هم ځان سره راواله. حضرت عمر بیبي قجوري او ستوان راواغسته او عمر مخکې او ښځه یې ورپسې او په دې مهرو کې منډې وایي. عمر چې ورسېدو د غریب جونګړې ته، بیبي چې دننه کوله نو لاس نه یې ونیوه. ورته وی او بیبي ستا دې د خدای په ذات قسم وي چې د دې غریب د ښځې داسې خدمت وکړه لکه چې د خپله خور او یا د مور وي. بیبي دننه لاړه. عمر هم بار په ځمکه هغه مسافر سره کېناست. ډېر ساعت تېر شو. چې وخت تېر شو نو بیبي دننه د عمر فاروق آواز چې یا امیر المؤمنین مبارک شه وراره دې پیدا شو. مبارک شه وراره دې پیدا شو. بار چې کوم غریب سړی ناست هغه پر اکدېدو شو چې دا امیر المؤمنین دی. ښځه هم دننه په لړزان شوه چې بار امیر المؤمنین ما ته راغلی او دا د امیر المؤمنین ښځې زما دومره خدمت وکړو. ښځې او خاوند باندې لړزه ولګېده. د ښځې ایمان ته وګوره چې د مزدور بچی ته د میړه وراره وایي، نن به د مزدور بچی ته د خان ښځه د هغه وراره وایي. عمر فاروق اگر مزدور رپیگی لگیا دن عمر ورته وی چې بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا، بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا، غلامی کی سند شاہ امم سے پا نہ سکتا تھا. و مسافران کزد غریب و خدمتگار نوی، زد غریب و همدرد او په نیمه شپه مې ښځه د غریب و خدمت له نوی راوستی. نو نن به زما نامه د محمد رسول الله د غلامانو په لیست کې لیکلی. دا نن چې زه عمر ما او په دنیا کې مې لویه سلسله ده، په خدای قسم چې لوی کړی خدای ځکه یم چې ځان خاورې ګڼم. تاسو خیال کوئ حضرت عباس راغے دعوی وکړه په امیر المؤمنین عمر فاروق باندې. عدالت کی چې حضرت عمر زما د کور پرډاله غورځولې ده. مجسټریټ سمن واستولو په امیر المؤمنین پسې چې عدالت ته پیش شه. امیر المؤمنین را روان شو او عدالت ترا قاضی ناست ہے او امیر المؤمنین ولاړ دی. وی حضرت عباس پتا دعوی کړی دا چې ته زما د کور پرډاله غورځولې ده، جواب وکا کني قیدوم دی. امیر المؤمنین ورته وی چې دا پرناله ما ځکه غورځولې ده چې دې پرنالې کې اوبه بچ راتلې د باران، نو د مسجد نبوي دیواله والو
نو دیواله خرابولو نو زکماوي چې دا پرناله او غرزوا. حضرت عباس ته وی چې استوایا. حضرت عباس وی په عدالت کې چې دا پرناله ما د محمد رسول الله په حکم په دغه ځای کې لګولې وا او په دغه وخت کې د مسجد نبوي دیوال موجودو. کله دیوال وجوه نو پیغمبر پکارو چې ویلی وی چې دلته ملګوا کم شي چې پیغمبر لګولې وی عمر استا حق نشته چاته وغورځي. حضرت عمر ته عدالت وکړه چې پرناله به لګیو یا به سزا درکوما. عمر فاروق وی چې عدالت دا فیصله کوي کدا فیصله د پخپلا وکم. عدالت ورته وی چې ته وک وی دا پرناله چې زما د محبوب په حکم لګېدلې وا نو سزا دادا چې اوس دا عباس په زما په دی وګو باندې خپې کېږي او دا پرناله به بیا په دې خپل ځای باندې ولګي. امیر المؤمنین د جهان د تمام عرب او عجم امیر او سردار هغه حضرت عباس په وګو باندې سوري او ورته وی چې دا پرناله بیا په خپل ځای باندې ولګوا. عدل او انصاف دی ته وایي. کته واقع د ملک سربراه نو تبع عمر فاروق غوندې د شپې ګرځي. نیمه شپه ده یو کور کې بڼ کیږي غوږی ورته ونی چې غوږی ورته ونیو نو یو ښځه یوازې پرته ده او اسمان ته ګوري او جاړي او د خاوند درمان کوي. په کور یې نښه وکړه. سبا هغه ښځه دربار ته وغوښته. بیبي تا بیګا ولې جړل؟ وی صاحب زما خاوند تا غذا تا استولې. وی څومره موده وشوه؟ یو کال وشو. عمر ورته وی ته کېنه لکه بیبي زه راځم. عمر کور ته راغی. خپلې ښځې ته وی چې بیبي په دې مې پوه کا چې ښځې سره څومره موده خاوند نه نو دا گزاره کولی شي. نو بیبي ورته وی چې 4 میاشتې نهایت 6 میاشتې دومره پورې د ښځې وخت تېرېدی شي. حضرت عمر راغی سرکاري آرډر یې وکړو چې څومره کسان غزا لځي او چې 6 میاشتې تېرېږي فوراً به کور ته واپس راځي او د هغې په ځای به نور سړي بیا ځي. او بیبي ته یې وویل چې نن سبا به ستا خاوند واپس سپیشل سړی ورپسې ولېږلو او د محاذ جنګ نه یې د هغې مېړه واپس کور ته راوست. د یو غریبې ښځې بیا د شپې ګرځي. غوږ به داسې دروازې ته کېښود چې دې کې هسې نه چې څوک فریاد کوي سبا به ما نه خدای تپوس کوي. یو کور دی د مور او لور پکې جګړه ده. مور یې وی پایو کې اوبه واچوه، لور یې وی حضرت عمر حکم کړی دی چې پایو کې اوبه وانچوه. مور یې ورته وی عمر نیمه شپه ده چېرته اوده به پروت دي. لور یې وی مور خبره ټیک کې عمر به اوده پروت دي خو د عمر خدای خو اوده نه دی کړی. د عمر خدای خو ما ته ګوري که زما عزیزان د کم حاکم په زړه کې چې د خدای یاره وه والله العظیم هغه ویمنه او د خلقو پړه کې د هغه یره دغه عمر چې ووالی شو. حضرت علی راغی وی یو حکیم راولمه اس راکړي. پاسور شو یو لارې کلی نه حکیم را روان چې نیمې لارې ته راغی. حضرت علی ورته وی حکیم صاحب کوشه او زه واپس. وی ولې؟ وی عمر وفات شو. ورته څنګه وفات شو؟ څوک خو راغلي نه دي څه خبر؟ وی بس وفات شو. وی ما به پوهې وی دا وګوره پردی چیلی پردي بوټي خوري لګیا ده. عمر چې ژوندی و نو پردي بوټي پردی چیلی نه شو خوړی. د کوم امیر چې په زړه کې د خدای یاره وه
داغه په یوازې په انسانانو حکومت نه والله داغه په حیواناتو حکومت. دغه عمر جهاد دی په یو ځنګل وراله مرګرو ورته وی دی ځنګل کې زمری دي غرق بشو. عمر غوګونو کې ګوتی ورکه او اذان شروع چې اذان وکړو ځنګل ته یو ځنګلا او د ځنګل حیواناتو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپیان په دلار زو د لار خالی کړي. صحابه قسم خوري چې ډلې ډلې زمری مولید چې د ځنګل نه تختیدو مونږ له لار پرې خو. عزیزانو دغه عمر دی د مصر یو وفد راغی چې دا دریای نیل چې دی کال کې یو ځل روچت او مونږ یو جوړه کړی جنای دغه دریاب ته چې ورغورځو نو سر ټیټ کی بیا کال پس بیا روچت شي بیا دا چل کو. عمر وی خاغ دو ګوتی چټي ولیکل بي ویلیکل چې دریابا کته دا کار د خدای په حکم کې خو ټیک ده او کته په خپل اراده کې نو د عمر نامه دی اورېدلې دا وکنه. مورخین قسم خوري چې دا چټي دریاب ته واچولو هغه چې دریای نیل سرخ کته کړه دې ترنه نه بیان دی وچت. د حکمران طبقه چې د زړه کې د خدای یره وا والله دریابونه تیریږي د ځنګل زمری تیریږي. ځنګل زمری عمر خو ډېر لوی سره نو د پیغمبر زمانہ دا یو سړی قسم خوړو چې زبا والله لا اكلم معك حينا والله کزه تاسو سره یو حين خبره وک قسم یو خوړو بیا رستو سره پیمانو چې اوس بداسه کی راشه چا مولانا مسئله ته پوسوک ورغه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته صاحب دا مې دوست ته او داسې قسم مې خوړلې ده چې یو حین بدر سره خبر نه څه شي سره راغه حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وی چې داسې قسم مې خوړلې چې یو خبره به یو حین در سره نه کو هغه ورته تر مرګ ور سره مکوا سړی لیونه شو حضرت عمر تراغه چې تباشم ابو بکر را تداوي عثمان را تداوي او والله لا اكلم معك حينا دا قسم نه خورلې سوکم هغه ول تر ما خام ور سره مکه و بیا کوا ځه سړی خیال کو چې راشه رسول الله نه تپوسو کده ما خام نم لګه معاملې لنډش زکه چې دوست خو ډېر ظالم شي کنه. زد یار په دې دنز کا شتاب کړما رحمان بابا ته چاوي او به ګوري کنه را بشي او کال پس هغه ورته زد یار په دې دنز کا شتاب کړما چې د عمر بقا نوینم تر کالا تلوار زکا کوما چې ترکاله بجوندې سوکی زکا تلوار کوم چې زره وګور. راغ جناب محمد رسول الله تعالی چې یا رسول الله قسم می خړلې ابو بکر را تداوي عثمان را تداوي عمر را تداوي رسول الله صلی الله علیه وسلم له مزه ورکړه ورو والا دا درې والا ته پوښتنه وکړه چې لکه تاسو سره څه دلیل دی چې تاسو دا فتوی ورکړي چې درې والا راو وخت حضور علی السلام ورته مسکه کیږي ابو بکر ته وی تاسو سره څه دلیل دی چې تا دا فتوی ورکړي دا چې تر سلويخ کال ور سره خبرې مکو هغه ورته چې ما سره دلیل د خدای قران وی وای وی قران کې الله وی چې هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله وی آدم علیہ السلام باندې یو زمانہ دا سراغلی وا چې هغه وخت شیم نو دی حين
هغه سلويخ کاله خمبیر د آدم علی السلام مراد ده. نو ما ځکوي چې حين نه دی قسم خوړلې ده او دې حين نه مراد سلويخ کاله دي. نو ما ځکوي چې سلويخ کاله